هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمه ورسۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د وږي 2 نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 4 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان ګاونډیو د سیمې هیوادونو ته ترانسپورتي اتشې استوي. کندهار کې د ولایتونو د والیانو غونډه کې مهمې پریکړې شوي. د برېښنا شرکت وايي کابل او څو نور ولایتونو به ډاډمنه برېښنا ترلاسه کړي. او سوریه نوي بانکنوټونه چاپوي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان ګاونډیو د سیمو هیوادونو ته ترانسپورتي اتشې استوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اعلان کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو د اسانتیاو له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته نوې ترانسپورتي اتشې واستول شي. د وزارت ویان حکمت الله آصفي ویلي د دې اقدام موخه د ترانزیت اسانتیاو رامنځته کول او د هیوادوالو د ترانسپورتي خدمتونو ښه کول دي. ترانسپورتي اتشې د ډیپلوماټیکو استازولیو یوه برخه وي چې په بهرنیو هیوادونو کې د ترانسپورت، ترانزیت او لیږد رالېږد اړوندو چارې څاري او د اسانتیاو په برابرولو کې ونډه لري. کندهار کې د ولایتونو د والیانو غونډه کې مهمه پریکړې شوي. کندهار کې د بلخ، هرات، پکتیا، کابل، کندوز او ننګرهار والیانو د همغږۍ زیاتوالي او کاري تجربو د شریکولو په موخه غونډه کړې ده. د کندهار د والي ویان محمود اعظم رسنیو ته وویل دغه غونډه کې د امنیت اداري چارو، ولایتونو کې د پروژو د څار او ارزونې، د ملکي او پوځي تشکیلاتو او خلکو ته د خدمت وړاندې کولو په برخو کې مهمې پریکړې شوې دي. د برېښنا شرکت وايي کابل او څو نور ولایتونه به ډاډمنه برېښنا ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې ازبکستاني شرکتونو سره د نویو تړونونو له مخې به د څو ولایتونو برېښنا په باوري توګه تامین شي. دغه شرکت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د بغلان، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزني، زابل او کندهار ولایتونو ته به برېښنا په منظمه توګه ورسول شي. برېښنا شرکت ویلي چې د یادو تړونونو په عملي کېدو سره به د خلکو ورځنی ژوند اسانه او اقتصادي فعالیتونه به وده وکړي. او وروستۍ خبر دا چې سوریه نوي بانکنوټونه چاپوي. د سوریې د مرکزي بانک مشر عبدالقادر حسریه ویلي چې سوریه به نوي بانکنوټونه چاپ او د ارزښت لوړولو لپاره به 2 صفرونه ځنې لرې کړي. نوموړي له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دوی هیلهمند دي چې دا بدلون به د سوریې د پولي واحد ارزښت لوړ او راکړه ورکړه اسانه کړي. هغه ویلي چې دا اقدام د مالي اصلاحاتو یو برخه ده خو د عملي کېدو نیټه یې تر اوسه نه ده ټاکل شوې. د راپور له مخې سوریې د روسیې له دولتي شرکت سره د نوي بانکنوټونو د چاپ تړون کړی دی. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.